له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې نغدي مرسته لږ تر لږه 2 میلیارده ډالرو ته ورسېدل. یاده مرسته په هره اونۍ کې د 40 میلیونو نغدي ډالرو په راستولو ترسره سوې. دا نغدي مرسته چا څنګه او ولې کړې په اړه د افغانستان مرکزي بانک او نړیواله ټولنه څه وایي؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. له افغانستان سره د نغدي مرستو کچه څه باندې 1 میلیارد او 914 میلیونو ډالرو ته ورسېده. د طالبانو تر مدیریت لاندې د افغانستان مرکزي بانک وایي چې نن یکشنبه د سلواغې 23مه کابل ته د 40 میلیونو امریکایي ډالرو نغدي کڅوړه رسېدلې ده. د تیرې اونۍ پنجشنبې ورځ هم کابل ته د 40 میلیونو ډالرو یوه کڅوړه رسېدلې وه. تر اوسه افغانستان ته د 40 میلیونو ډالرو 40 او د 32 میلیونو ډالرو 10 کڅوړې راغلي دي. د مرکزي بانک له ارقامو سره سم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې نغدي مرستې تر 1 میلیارد او 914 میلیونو ډالرو اوښتې دي. د مرکزي بانک په وینا دا پیسې له افغانستان سره د بشرپالو مرستو په توګه په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي یا یوناما وایي چې دا پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په مشخصو بانکي حسابونو کې ساتل کیږي چې د دې سازمان بنسټونه ترې استفاده کوي او طالبان ورته لاسرسی نه لري. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.